که غواړئ چې له غمونو او مصیبتونو خلاصۍ ومومئ نو دا څو خبرې واورئ. کله کوم مصیبت سره مخ شئ نو داسې فکر وکړئ چې له بدو بدتر شته. د هغه چا په حال فکر وکړئ چې ستاسو له مصیبت څخه مصیبت لوی او سخت وي. په شته نعمت شکر ادا کړئ او هغه خلکو ته فکر وکړئ چې له دغه نعمت څخه بې برخې دي. هغه زړورتیا ته غاړه مږدئ چې مصیبت ورسره مل وي، ځکه الله فرمایي فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. نو حقیقت دا دی چې له سختي سره آسانی مل وي، بېشکه له سختي سره آسانی مل وي. نو چې کومه سختي الله در باندې راوستې دا د الله پریکړه ده، دا د الله فیصله ده. د الله په پریکړه او د الله په فیصله باندې صابره شه، ګرانې خورې پې خوشحاله شه. الله رب العزت به دې په دنیا او په آخرت کې نیکمرغه وګرځوي. همدارنګه په هر څه کې سپیرتوب مه لټوه، بدفالي مه کوه، ځکه بدفالي غمونه رازیږوي.